السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د راشد خان د مینوالو دپاره تازه د خوشحالۍ خبر. راشد خان یو ځل بیا د پاکستان سوپر لیګ کې لوبیږي او د پاکستان مینوال یې خوشحاله کړل. د پاکستان سوپر لیګ شروع کېدو څخه مخکې ډېرو لوبغاړو دا اعلان وکړ چې موږ به د پاکستان سوپر لیګ کې نه لوبیږو، ځکه خپلې ملي لوبې یې درلودې او داسې نور ځایونو کې مصروف وو یا نورې ستونزې ورته وې. د افغانستان څخه هم رحمان الله ګربز، راشد خان او نوین الحق انکار وکړ. لوبډلو یې د دوی پر ځای باندې نور ځای ناستې وټاکل، نور لوبغاړي یې د دوی پر ځای باندې واخیستل. نو راشد خان هم ملي لوبې درلودې. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ دغه سیریز پلان شوی و، نو ځکه راشد خان او نور لوبغاړو د پاکستان سوپر لیګ کې د لوبېدو څخه ډډه کړې وه، ځکه ملي لوبې تر هر څه مهمې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ 22 ورځې نړیوالې لوبې ترسره شول چې وروستۍ لوبه یې نن ترسره کیږي. د نن لوبې ترسره کېدو وروسته به راشد خان یو ځل بیا پاکستان ته ولاړ سي او د پاکستان په سوپر لیګ کې به د لاهور قلندرز لوبډلې سره یوځای سي. سبا لا نه بل سبا به د پاکستان سوپر لیګ کې د کویټه ګلیډیټرز لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کړي. دغه خبر ډیرو پاکستاني رسنیو هم نشر کړی و. د پاکستان مینوال ډیر زیات خوشحاله و د راشد خان په ورتګ باندې. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ په لوبه کې هم پاکستاني مینوالو د راشد خان څخه غوښتنه کړې وه چې دی د پاکستان په سوپر لیګ کې ګډون وکړي. دوی ویل چې موږ د راشد خان نه بغیر د پاکستان سوپر لیګ لوبې نه ګورو. د راشد خان په اړه د لاهور قلندرز لوبډلې خپل هم رسمي اعلان کړی دی. د لاهور قلندرز لوبډلې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي لکه د مار راشد خان هاره هاخې. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست پوپل سپورټس در سره سبسکرایب کړئ. دا نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.